السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، د پیر ګوهر علي شاه صاحب یو کلیپ دی د مونځ متعلق چې سنت به سمدستي کې تاسو یې اورئ. زه جواب کوم. تاسو ته تاسو هم پوښتنه د نورالنساء نه چې شروع واچي، د تحتاوي نه چې شروع واچي، د بهرائق نه چې شروع واچي، دا دی د نورالنساء نه چې شروع واچي نو د دې ورکوټي نورالنساء نه چې شروع واچي نو زمونږ فقها لیکي چې سړی مونځو کې فرض مونځو کې نو د فرض مونځ نه پس سنتو ته متصل پاسېدل دی به پکې نه وقفه نه کوي. دا دی القیام الى السنة متصلا بالفرض مسنون، قیام سنت ته متصل په فرض سره مسنون راغلی. محترم ورونو، دا کلیپ تاسو واورئ د پیر ګوهر علي شاه صاحب. په دې کلیپ کې اوس سره چا دا هم لیکلي چې اجتماعي دعا د فرض مونځ نه یا سنتو نه وروسته، هغه به مو سره زه جواب وکړم. خو مسله دا چې فرض مونځو کې سمدستي پاسېدل او سنت کول، آیا دا د سنتو خلاف دی؟ پیر ګوهر صاحب په 400 کې یو بیان وایي زموږ یو مسله تاسو پیدا کوئ چې دا د قرآن او حدیث خلاف نو ما ورته بیا رنګ هم کړی مال ستاسو جنازه وایي نه ما ویلي شرعي مصادر، لکه قرآن او حدیث او بیا شرعي مصادر، نو شرعي مصدر خو همدا قرآن او حدیث دی. نو دې مسله کې چې آیا د فرض مونځ نه وروسته سمدستي پاسېدل سنت کول لا خلاف سنت دی که نه؟ بالکل خلاف سنت دی. فرض مونځ چې وکړي احادیثو کې راغلي چې آیت الکرسي به ولولي، آخرنۍ 3 سورتونه به ولولي، الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، 3 4 الله اکبر، دا نور 3 5 لس ظلم راغلی، دا لوستل دي. بعضې ادعیې دي هغه به لولي، بیا دا سنت او دا کولی شي. سمدستي پاسېدل خلاف سنت دي. امام ابو داود یو حدیث راوړی چې حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا عشاش بن شعبة عن المحال بن الخليفة، هغه د ازرق بن قیس نقل کوي او وی صلى بنا امام، یا امام مونږ ته مونځ راکړه رمیثه د هغه نوم وی فقال صليت هذه الصلاة او مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وی ما دا مونځ کړی دی داسې مونځ د نبي صلی الله علیه وسلم سره، دا مونځ د دې په شانتې مونځ د نبي صلی الله علیه وسلم سره. او بیا وی کان ابو بکر او ابو بکر لانهم، امام ابو داود دا روایت نقل کړی دی، وعمر یقومان فی الصف المقدم عن یمینی، د نبي صلی الله علیه وسلم سره په اول صف کې ابو بکر او عمر لهم ولاړو. وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، یو کس پکې و چې اول تکبیر سي دا مونځ لاندې کړی، مطلب کوم رکعات هم ترې نه وتلی چې لکه پاسېږي عمر کېنولی وروسته راځي. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه، ښي طرف ته چې سلام وړه وایي یسارې ګس طرف ته. نو بیا څه وکړو؟ دا کس جګ شو چې نفل مونځو کې فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، نو جګ شي. فوثب إليه عمر ونیو فأخذه بمنكبه فهزه، جرکې ورکه، ثم قال اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب، ندي هلاك شوي أهل الكتاب إلا غوبة سكول إلا أنهم لم يكن بين الصلاة فصل، غوبة منزل ومنسكي ده فصل نو بس سمنستي درزة وغرب ده فرزوكو ورشارة سبسي غورا سمنستي منيكا. دا مقلدین اعتراض بکوي دا د عمر لهم فعلو. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره، نبی صلی الله علیه وسلم خپل نظر اوچت کو. اصاب الله بك يا ابن الخطاب، حق ته ورسېدلی یا ابن الخطاب، عمر الله ته ویلي. ګورئ ته سنت تقریري وي، د نبي صلی الله علیه وسلم مخامخ دا کار شوی، نبی صلی الله علیه وسلم یې تایید کړی چې عمر بن الخطاب کار دی حق کړی. همداسې امام نسائی دا ښکاره ګوره نس دی دې مسله کې چې سنت سمدستي د خلاف سنت عمل دی. همداسې امام نسائی 1599 حدیث نمبر دی، وی اخبرنا احمد بن سلیمان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب، روایت نقل کړی په سند سره 1599. قال سمعت موسى بن عقبه، هغه نه موږ واورېده، روایت دی نقل کوي، وی شپه نبي صلی الله علیه وسلم خپل یو ځای په ځان لپاره ځای خاص کړی چې هغه کې به نفلونه او دا کول. نو موږ هم په دې کې ورغلو، نبي صلی الله علیه وسلم پسې هم دا مونځ کاو، شپې قیام دی مونځ دی نبي صلی الله علیه وسلم یې کوي. نو نبي صلی الله علیه وسلم چې دا خلک ولیده یو شپه 2 شپه، مشهور حدیث دی، بیا نبي صلی الله علیه وسلم راونه وته، بیا ورته ویلي چې ما زال بكم
ما ته معلومات الذي رأيتم من صنيعتكم تاسو څه کول بعضې به پکې ټوخېدل او بعضې یو شی کوه چې نبي علیه السلام روزي بیا نبي صلی الله علیه وسلم ورته وایي زه ویرېدم چې به دا تاسو باندې فرض نه شي بیا ورته ویل چې فصلوا ایها الناس فی بیوتکم ای خلکو دا منځونه نفلونه په کورونو کې کوئ نبي صلی الله علیه وسلم ورته وایي فإن افضل صلاة المرء فی بیته بهترین مونږ د سړي په کور کې د الا صلاة المکتوبه خو فرض به نه کوي فرض دپاره به مسجد ته راځي نو ګوره ښکاره دلته معلوم شو چې لکه فرض مونږ نه علاوه نفل مونږ دا په مسجد کې نه په کور کې غوره دی نو څنګه نبي علیه السلام فرض مونږ پسې سمدستي سنت کړي دي سنت یې نه دي کړي قلاره ناست دی ذکر اسکار او دی کړي دي خپل ذکر اسکار به یې کول دا غلطه خبره ده یو روایت نه د ظالمان دلیل نیسي بس متشابهاتو پسې ځي هغه وایي دا چې نبي صلی الله علیه وسلم عایشه فرموي قبلې په مخ به نه کېناسته الا په مقدار د اللهم انت السلام دې حدیث دا معنی ده چې نبي صلی الله علیه وسلم به قبلې ته مخ نو چې استغفر الله اللهم انت السلام ومنک السلام دا به ولستو نو هغه نه بعد به مقتدیانو ته مخ راواړه دې کې دا نه چې سمدستي بجک شو سنت ته پورته کې دا یو خلاف سنت عمل دی بل چې سنتو د فرض من وروسته اجتماعي دعا دا یو بدعت دی محترم ورونو د ځان نه ثابت عمل دی هیڅ حدیثو کې دی اثبات نشته نبي اسلام 3 کاله مونځ کړی څوک نشي ثابتولی صحابه د هجرت نه وروسته 100 کاله پورې ژوندي وو څوک دا نشي ثابتولی چې هغوی دې طریقې سره دغه کړي مطلب امام مخ راړولی ګوره دعا نه منه نه ده دعا وکړه خو د نبي صلی الله علیه وسلم په طریقه ګوره باتروم ته مونږ زو دعا شته دی باتروم ته زه دعا شته دی خو مونږ خو دا نه یو چې لاسونه پورته کوو به اجتماعي کوو دا مونږ کړی چېرته مسجد ته زه مونږ دعا کوو آیا اجتماعي مونږ کړې ده نه ده کړې دا غیر شرعي عمل دی همداسې دیوبندیان دا خلک ځان ته اکثره وایي که دې خپلو کتابو کې هم دا ده احسن الفتاوه کې وایي دعای مروجه که تجزیه دا مروجه دعا چې ده بس امام مقتدیانو ته مخ راواړي او دغه وکړي اما عوام سنن صلات میں سے سمجھنے لگے ہے کہ یا عوام دا سوچ کوي چې لکه دا د مونږ د سننو دي دا سوچونه فکرونه کوي نو بیا وروسته دا وایي هېڅ قدر التزام لګی کې تارک څوک چې دې تحریک یې که نه هغه کو حسب ملامت بنایا جاتا ہے مطلب هغو ته ویل کېږي چې لکه ته خو دعا ولې نه کوې د ډېر دی اوس هم بعضې کلو کې چې دا دعا دې ونه کړله بس سمدستي د امامتۍ نه وبه چې لکه وایي دعا نه مني وګوره داسې یو شی په ځان باندې فرض کړی دی چې هغه نبي صلی الله علیه وسلم نه ثابت هم نه دی نو دوی بیا وایي په احسن الفتاوه کې دا خبره کوي چې دا کار د نبي علیه السلام نه چېرته ثابت نه دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرته کړی چې په دې طریقې سره دا کارونه وشي ان وجوه کی بنا پر نماز کے بعد عام مساجد میں دعائے مروجہ طریقہ ختم کرنا چاہیے علماء کو اس سے زیادہ توجہ مبذول کرنی چاہیے مطلب دا شی ختمول پکار دی ائمه ځان باندې لازمه کړی چې په جهر به دعا کوي او خلک به یې اوري او دا کوي احسن الفتاوه په 3 جلد 45 صفحه کې ګوره مفتی رشید احمد لدویانی هم دا خبره کړې چې دا کار چې زمونږ په دې علاقو کې کېږي دا کوم افضل عمل نه دی خلک کېږي او ناست دی او بس مسجدونه دي او دعاګانې دي او شروع دي او لاسونه پورته کوي لاس به پورته کړو لاس به داسې کړو دا وایي کومه سنت طریقه نه ده نبي صلی الله علیه وسلم نه ثابته طریقه نه ده همداسې انور شاه کشمیری صاحب هم دا خبره کړې هغه وایي یہ جو رواج ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد دعا میں مقتدی نمازی کی طرف امام پابندی مطلب پابندی هغه چې لکه زه به بس ستاسو دعا کوم خیال به هم ساتم حتی کہ کس کو جلدی جانے کی ضرورت ہو تو امام مطلب امام هغه ته وایي چې کینه دعا لنډه شوې دا بده ګڼي واقعا داسې تاسو وګورئ کلو ملو کې چې مسجدونه دي نو بس دا وایي غیر شرعي طریقه ده دې نه ځان ساتل پکار یو غیر شرعي عمل دی او اکثره دیوبندیانو مولیانو هم د دې رد کړی دی نو اجتماعي دعا چېرته په حدیثو کې د نبي صلی الله علیه وسلم نه د فرض من وروسته نقل نه ده